شپږم درس ته ښه راغلاست او شپږم درس مو د ځمکې د جریب کشۍ په اړه دی. کله مو په ساحه کې جریب کشي کړې ده او که جریب کشي مو کړې وي له کوم ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ. راځئ دغه یو شکل مو درته رسم کړی دی او دا مونږ داسې فرض کړئ چې مونږ یو ساحې ته تللی یاستو او د هغه ساحې کې مو ځمکه جریب کړې ده. هغه ځمکې د جریب کولو برخې ډېرې مختلفې وي. د یوې برخې اندازه یې 80 متره وه، د بلې 100 متره وه، د بلې 50 متره وه او د بلې 80 متره وه او هم هغه ځمکه چې وه مثلثي برخه یې درلودله. نو غواړو دغه ځمکه درته معلومه کړو چې دا به ټوله څو جریبه وي. خو د هر څه د وړاندې زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او هم یې له نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغه نوي محصلین چې اوس مهال لپاره په زده کړو بوخت دي او له دغه شانې ستونزو سره مخ کېږي تر څو په آینده کې ورسره مخ نه شي. نو زه راځمه د دغه ځمکې د مساحت پیدا کومه. د ځمکې د مساحت د پیدا کولو لپاره اول داسې کومه چې 100 لا خلمه په 80 کې ضربومه. نو زه مثلا لیکمه 100 ضرب دی 80. نو دلته لیکمه 100 چې په 80 کې ضرب کو نو 1 په 80 کې دی 8 او دا درې واړه صفرونه په خپله دلته لیکمه. نو دا موږ سره شو 8000 متره مربع شو. یعنې دغه ځمکې مساحت موږ سره 8000 متره مربع شو. خو دلته یو بل مشکل دی، هغه د مثلث برخه ده چې دغه یو برخه یې موږ سره مثلث لري. نو راځم اول دغه د مثلث برخه د دغې نه لرې کومه چې دا به ټوله څومره کېږي. نو راځمه دلته دا د مثلث برخه بیلومه. ښه اوس موږ سره دغه برخه موږ ترېنه بیلو چې دا به ټوله څه وکېږي، ځکه موږ چې دا کومه اندازه معلومه کړه دا د دې غونډ شکل اندازه وه، هغې کې د مثلث برخه هم راغله. اوس زه راځمه دغه د مثلث برخه چې کومه ده دا ترېنه بیلومه. نو دا موږ سره 80 ده، دا موږ سره 50 ده. اوس راځمه د 80 نه چې 50 ستړ شي نو دا به موږ سره څو پاتې شي 30. یعنې دغه برخه موږ سره 30 متره شوه. دا 100 ده، دا 80 ده. کله چې موږ د 100 نه 80 وباسو دا برخه به موږ سره څومره شي؟ دا به 40 شي. اوس راځمه د مثلث له فورمول څخه استفاده کومه. نو دلته لیکمه چې 30 ضرب دی 40 تقسیم په 2 دا له دې ځای څخه مساوي کېږي. اوس راځو 40 چې په 30 کې ضرب کړي دا به موږ سره شي 3 په 4 کې د 12 او یو صفر دا یو دا شي موږ سره 1200. 1200 چې کله تقسیم موږ په 2 کړو دا به موږ سره 600 شي. دغه د مثلث کومه برخه چې دا موږ سره 600 متره مربع شي. اوس راځمه معلومومه چې دغه ځمکه چې موږ ته د اندازې مختلفې راکړل شوې وي چې دا ټوله څو جریبه کېږي. نو دلته لیکمه 8000 منفي دی 600 مساوي کېږي دی د 8000 نه چې 600 منفي شي نو موږ سره به څو راشي 7400 متره مربع. ښه د دې غونډې ځمکې مساحت موږ سره معلوم شو چې 7400 متره مربع شو. غواړو چې د دې جریب معلوم کړو چې دا به ټول څو جریبه کېږي. نو یو جریب موږ سره چې دی 2000 متره مربع کېږي. نو دا 7400 به راواخلئ په 2000 به تقسیم کړئ. نو کله چې 7400 راواخلو په 2000 تقسیم کړو نو موږ ته به معلومه شي چې دا ځمکه موږ سره څو جریبه کېږي. دا به راته تاسو ووایئ چې دا ټوله څو جریبه کېږي.